د مور پلار سره ښه کوئ. دا زما تاسو ته زړه نصیحت دی، مور او پلار. والله العظیم که ما نه دې تپوس وکړو چې ما ته د مور او پلار داسې تعبیر وکړه د دې الفاظو چې څنګه چې د دې حق یې نو زه یې نشم کولی. مور او پلار دا ټکي دومره وزن والا دي، دا ټکي دومره درانه دي، دا ټکي دومره زورور دي چې انسان په سوچ کې پرېوځي چې زه څه ووایم. خو زه درته لنډه دا وایم چې مور هغه شخصیت دی او هغه انسان ده او هغه ښځه ده چې نه همیشې ته به خېټه کښېږدي. او که چېرته دا خبر رایادول غواړې نو په دې خپل نوم باندې لاس وهه، په دې خېټه دې چې لاس راکړې دا نوم پکې شتي که نه. دې ته چې ګورې تا ته به رایادېږي چې یو غټه انسانه وه، یو اوچته ښځه وه، یو وخت کې تا د هغې د وینې نه وینې څکلې وې، تا د هغې د جسم نه خوراک کړی و. ځکه خو دا پاتې شوی دا ځای جوړ پاتې شوی چې انسان ته رایادېږي. کله کله سیلو ته ګورو نو مور به ته رایادېږي چې هغه اوچته انسان او بیا چې هغه مور په قبر کې پرته وي، بیا چې هغه مور انسان یې نشي لیدی، او هغه مور چې هغه ژبه نشي خوځولی، هغه مور چې ستا خبرې نشي اورېدی، د انسان دا زړه دی چې ټق کوي چوي چې ما یو پرې د دغه زنانه د دغه ښځې د اوچته ښځه چې هغه نښه ما ته پرېښودلې چې بچي که ته ډېر غټ شي وګورې زما د جسم نه تا وینه څکلې وه، که ته ډېر غټ شي ته خو اوس مالداره شوی ښه ده، بچي دې شوي ډېر هوښیار شوی، خو دا دی چې زما د بدن نه ته خوراک کړی دی. وګوره دې نښې ته دا نښه پرته ده که مور. هغه مور چې اولنی قدم چې ما ورته اخیستو نو چا د لاس نه نیولي و، هغې نیولي نو بیا زموږ د خپې ازادې شوې دومره ازادې شوې چې کله د هغې خپې ودرېدې بیا د هغې خدمت نشي کولی. د هغې غریبې بوډۍ چې خپې ودرېدې په کټ کې پرته ده نو مونږ ترې تنګ شو، مونږ وایې دا راته څه جاښه پرته ده غم راته پروت دی. حالانکې زموږ چې خپې نه چلېدي نو ګوته چا راکړې وه مونږ له بلاس کې. همدغه مور وي بچیه دا ګوته راله ونیسه، زما دا ګوته ونیسه، ګوته مونږ نیولې نو مونږ ورو ورو قدمونه ولیدو به راپاسېدو. هغه مور چې د بوټانو دا تسمې به مونږ نشو تړلی، د هغه به مونږ چا ته وي چې مونږ له وتړه. هغه وړوکی کار چې مونږ ته ډېر غټ ښکارېدو هغه به زموږ مور زموږ دپاره کوو. الله اکبر. اوس هغه مور د بعضو کسانو سره خو نشته، د کومو سره چې شتي نو هغه وایي مړه وي څه ساده ښځه څه قمقله ورته کېده وایي نو ته خو دومره قمقله وایي چې تسمې دې نشي تړلی، هغې دله تړلې وي. سهار چې به سکول ته تلې مدرسې ته تلې مور پسې مونږ نه راتلو، دا بوټ به مو ته نیسي نیولی مور ماله زه د بوټان تسمه هغه به راته وبه یې خندل وي قیامته پورې تا دا چلې زده نه کړو. هغه مور هغه خوږه مور چې په دې وړوکوالي کې تا سره بل څوک ملګری و، ستا د پالتو خبرو ته چا غوږ ایښودو، ستا د ګډوډو خبرو ته چا غوږ ایښودو، صرف دغه یو انسان و چې ستا د خبرې ته غوږ ایښودو. مونږ به د دې مور سره چې وړوکوالي کې کېناستو څه څه به مونږ ویلي بده نشته، او څه ګډې وډې به مونږ ویلي، او څه داسې مطالبات به مونږ کړي چې هغه به د نه کېدوي. هغه مور بچي ته به خندا چې وي صحیح ده دې به درې مو وکړم، ملګری زموږ سره نه و نو دا زموږ څه وه زموږ ملګري وه. او اوس چې هغې ته د ملګري ضرورت راشي نو غریبه ځان له به یو کټ کې پرته وي کور کې، او دا بس ظالمان په کور کې چې کومه پالتو کمرې نیسي نو هغه وایي دا به وي د بابا او دا به شي. لکه هغې یوازې د ملګري د ضرورت ته غریبانان څوک خبرو ته غوږ نه ږدي، ځکه چې بوډاګان دي څه وایي نو اوس ورته ضرورت ته یې مونږ سره هم ټینګ نه شي دوی د خبرو ته غوږ کښېږدي. هغه مور چې نه همیشه ته د هغې په خېټه کې تېرې کړي دي. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما پسې یو کس راغی وایي ما خپله مور د یمن نه په شا کړې وه، حج ته مې راوړې وه یمن نه په شا، او ټول حج مې به وکړو اوس یې مدینې ته م راوړې ده، او بیا به وړم هم په شا، حق مې ادا کړو که نه.
هغه ته نه حق نه ادا کړی وی ولې وی دې ته چې دې په خټه کې چې تاو شو هغه اوس کې چې وته ورسېد هغې حق نه ادا کړی زه مور حق ته ادا کړي یمن نه دې په شا کړي د حق ته ادا کړو الله اکبر یمن نه سره مور په شا کې او ریولو حج په پوره په شا وکړي او بیا هغه شان په شا ویسې هغه حق ادا نه کړو د یوې سړي کې نو موږ څه حق ادا کړی هغه مور چې ټوله شپه انسان ته ناست دی ماشوم ته ناست دی چې دی ویښ دی څو پر دی نه ویده شوی زه نه ویده کېږم بیا هغه پلار الله اکبر هغه اوچت انسان د پلار لنډ تعریف زه د خلکو د داسې کوم زه که څوک راته وایي پلار څوک دی زما هغه څوک دغه ستا دپاره چې ځان خاورې کړی بس که ته هوښیار یې پوه بشي پلار څوک دی هغه څوک دی چې ستا دپاره یې ځان خاورې کړی ته هم پلار یې که په دې پردي ملک کې ته ناستې مزدورۍ ته راغلی ولې راغلی دې بچو دپاره کې هغه ښه په مزو چرچو کې یو ټلیفون چې ته کور ته وکړو یا پلانې نه جوړه ته باندې ستا باندې چې چیرې وي بیا وله پیسې ګورې د سکول فیس او د مدرسې فیس او پلانې او دغه او داسې نو ته پکې خاورې شي او د هغه ژوند څه شي هغه برابر شي پلار هغه انسان دی دا پلار چې ته په تولۍ کې پروت یې خنارې دې خیږي بېغمه او دا پلار غریب د مزدورۍ نه راشي دغه شان څنګه به دې کټ کې اوړي راوړي سهار بانک به وي بیا روان شي تپوس دې وکړه ته ولې ویده کېږې نه ته نه ولې خو ناجوړه یې که څنګه ویله ناجوړه نه و دې ماشومانو دې څوک جوړه یم د پلانې ناجوړه دی د پلانې څه کمزوری کېږي دی له واده کومه دی له سبقونه ویل چې سبق ووي خو دا دی چې پیسې نشته او په دغه ټیم کې به د سهار بانک ووي نو دی بیا روان شي چې مزدورۍ له ته خره سهار راپاڅې ناشتې ماشتې وکړي سبقونه له ځي مزې چرچي دا هغه دوه انسانان دي اوچت چې د دوی سره به دنیا کې څومره ښه کې هغه کم دي او دوی لپاره چې ځان خاورې کم دا کم دي رسول الله یو صحابي ته نصیحت کو د مور مبارک یې الزم رجلها یا رجلیها وی د خپې د هغې د خپې په ځان لازم کا یا رسول الله ولې وي فثم الجنه وی دا دې جنت دی د دې مور د قدمونو لاندې جنت دی دومره اوچته زنانه ده او پلار رسول صلی الله علیه وسلم وی چې پلار ته راضي و نو الله دې راضي دی چې پلار ته خفه و الله دې خفه دی رسول صلی الله علیه وسلم وی پلار چې بچي ته دعا کوي نو هغه نه واپس کیږي چې خیرې ورته کوي هغه هم نه واپس کیږي نو کوشش دا کوه که پلار دې ژوندی چې د هغه نه چې د دعا واخلي او کوشش دا کوه چې د هغه د خیرونو ځان لرې ساتي ګناه خیرې قبلېږي ډېر اوچت انسان دی دا د جنت دوه دروازې دي الله تعالی درکړي بعضو کسانو باندې یو دروازه بنده شوې ده نو په بعضو باندې دوه بندې شوي او بعضو ته دوه کولای امام حسن بصري رحمه الله د پلار په جنازه کې روانو جړل ډېر سخت خفه و جواب راغی ملګرو ته ته واغ چې انسان چې موږ ته هم نصیحتونه کوي نن ستا حالت ډېر خراب دی هغه ته جړم په دې چې د جنت دوه دروازې راته الله کړو کړي نه رانه یو بنده کړه او پته چې په دغه دروازې چې ته ننوتی یم او که نه یم خوش قسمته انسان دی چې دوه دروازې ورته اوس هم کولاوي او هغه انسان ته موږ څه ووایو چې د هغه نه یوه دروازه بنده دی یا د دوه بندې شوي د هغه انسانان دي چې دوی حق د مرګ نه بعد هم نه ختموي چې مړه شي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د ملګرو سره به یې ښه کوئ چې مړه شي دعاګانو کې به یاد ساتئ چې مړه شي قبر له به یې جلته ورته دعاګانې کوي والله العظیم کومو کسانو چې د مور پلار سره ښه نه دي کړي وروسته ول الله هدایت ورکړی د هغه د خاورو په هغه ډیرې لاندې پراته دي نه د ده نه ته تپوس وکړي دی به ورته صحیح حل ووایي چې د ده څه ارمان دی دوی زما دقه ارمان دی چې څوک زما د مور پلار د قبر نه راپاڅي زه ورته سره ښکل کړم نن که څه کولی شي وکړه که نن څه کولی شي وکړه ګوره سبا له به ارمان کړي ته
څه چې زه درته دا وایم څه چې ته غواړې چې زما مور پلار زما نه په دې حال کې لاړ شي نو هغه وایي څوک هغې دې صفت څنګه ظاهري حالاتو مطابق هغه زموږ نه مخکې مري اگر که دا لازم نه ده سبا به ټلیفون نه شوي نشته اوس به ټلیفون نه جوړېږي نشته یو کس ما سره ملاو شو ما ته ویې ما والد صاحب ما ته وایي شیخ صاحب وایي قمقل غونته کېدی زموږ پلار نه پوهېږي او الله دې زموږ دمه کړي د دغه الفاظو ما ورته نصیحت وکړو سبحان الله قدرتي خبره ده چې بیا ما ته خبر راغی چې هغه پلار مړ دی زه لاسنیوي له ورغلم نو ژړلې نو ما به دې زړه کې چې تا وایي چې الله دې زموږ دمه کړي زه دمه شول بیا به دغه سپین ږیري به دې ته سلی ژاړي نو دا زموږ بنیاد دی دا زموږ څه دی بنیاد دی د الله نه بعد د دنیا ته د راتلو وجه او سبب هغه څوک دي هغه زموږ د خواږه مور پلار دي د چا هغه په خاورو کې دي چا هغه دغه سره دي د چا هغه چې په خاورو کې د هغو نه تپوس وکړه چې مور پلار څومره خواږه یي هغه به درته بیان کړي او ژوندی چې کوم سړي سره مور پلار ژوندي د سره قدر نه وي د نن نه د اوس نه هغوی ته ټلیفون وکړه د هغوی نه معافي وغواړه د هغوی د زړه خوشحاله کړه یو روایت کې داسې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم د یو سړي ځنکدن له ورغی او رسول صلی الله علیه وسلم کلمه ووایه کلمه هغه نشي ویلی اول به چې له صحابه تلي بیا په رسول په زړه وویل رسول الله فلانې کلمه نشي ویلی رسول صلی الله علیه وسلم ورغی رسول الله کلمه ووایه نشي ویلی هغه کلمه وی مور رښتي وی رسول صلی الله علیه وسلم دننه ورغی بوډۍ سپي داسې ښځه ناست وه چې له ویښته یې سپین شوي جسم یې کمزوری شوی هډوکي ناست و هډوکي ته یې زوی خفه یې دې کس هغې له مخ واړه چې خفه یم نو رسول صلی الله علیه وسلم بس صحیح دی الله به جهنم ته واچوي نه هغې نه دغه مې نه ده خوښه مور ده چې څنګه هغې دغه مې نه ده خوشحاله چې هلته هغه هلک ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ووایي ساعت یې ووایي د ځنکدن په وخت کې به د کلمه نصیب نه شي وایي چې دا مور پلار دنه خفه وي او وی خدمت روزانه ورته ټلیفون کوه روزانه ورته ټلیفون کوه د ښځې او د بچو نه مخکې پلاره څنګه مور ته څنګه زه تا له څه وکړمه ستا نه قربان شمه تا نه زار شمه تا ته لوګی شمه څه دله وکړم دا دنیا دله ټوله راجمع کړم ته څه وې چې هغه د خدمت ووایي که ته کولی هم نه شي زه به کوم انشاءالله انشاءالله ورسره ووایه که الله ووایه نو صحیح ده که الله وغواړي ته به یې وکړې که نه زما تاسو ټولو ته نصیحت دی دا په دنیا کې هر څه بیا راځي الله اکبر سوای د دوو انسانانو ده بیا راځي مور او پلار دا بس که ځان پرې ښځې دومره مینې مور پلار یې پرې لکه دا ښځه که مړه شوه سل نورې که دا ښځه خفه شوه سل نورې ښځې شتې که نشتې دنیا که دا زوی دې مړ شو سل نور که دا لور دې مړه شوه سلې نورې که دا رور دې نه مړ شو دنیا ملګري نور شتې چې هغه د دې رور نه هم سړي ته خواږی او چې دا بوډا یې لاړو بیا څه شتې ټول دنیا راجمع کړه د بوډا ځای نشي نیوی والله لازم که دوی ځای نیوی شي جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد بأحلى نشيد إلى المجد قد سار في همة فنال الأبي جنان المجيد لدى الله حي ولا لم يمت بجانب حور الجنان سعيد فلا تحسبن الشهيد بميت فما الحر منها كمثل العبيد أخي صانع المجد ها قد ربحت
أهنأت أهنأ Oh